د مغولګي وینې ډنډونه نه یې مرغان څښي نه یې ځمکه وچوینه. د غونډې برخوالو ته د اطلاعات او کلتور رئیس الحاج شبیر احمد عثماني په پیلیزو خبرو کې د مغولګي کرغېړنې پیښې او تاریخي حماسې په اړه معلومات وړاندې کړل. ویې ویل له نن 15 کاله دمخه د مغولګي په سیمه کې د خوست او لوی پکتیا مجاهدین د اسلام او عقیدې پر بنیاد د ملي ګټو او ارزښتونو د ساتلو په پار راټول شوي وو چې د انګریزي ښکېلاک له لوري په ډېرې بېرحمۍ او وحشیانه ډول بمبار شول چې له امله 200 کسان شهیدان او سلګونه نور زخمیان شول چې تر ننه دا ورځ د جوزا 22مه د تاریخ په سینه کې د مجاهدینو او سرسپارلو شهیدانو د درنښت په یاد ثبت شوي او د اسلامي امارت بیا ځلې واکمنېدا راهیسې د لومړي ځل لپاره رسما لمانځل کیږي. د خبره کوم ملت چې د عقیدې له مخې جهاد کوي بریالیتوبونه او افتخارونه یې په برخه کیږي. عثماني زیاتوله دوی به د یادې حماسې یاد تل تر تله ژوندی ساتي او هم به یې په اړه راټول شوي حکایتونه، کیسې او مستند معلومات په کتابي بڼه چاپ کړي. د مغولګي پیښه یا دې ته ورته نور ډېرې پیښې شته چې په تیرو 4 لسیزو کې موږ ورسره مخامخ شوي یو. نو د دې سیمو نه د دې پیښو نه د ځوانانو خبرونه، د خلکو خبرونه دا ډېره مهمه ده او د هغې دپاره داسې غونډې جوړول چې په هغې کې مشران لیکوالان سپین ږیري راشي، د هغې وخت حالات بیان کړي، واقعیتونه بیان کړي، د تاریخ د یو ذهن نه د یو فکر نه بل فکر ته انتقال کړي، د یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي. او په همداسې قسم سره موږ د دې پیښو دپاره لیکوالان وهڅوو چې هغه یې ثبت کړي تر څو چې دا تاریخ په لیکلي بڼه موږ آینده نسلونو ته پرېږدو. د غونډې نورو ویناوالو د مغولګي حماسې د تاریخي شالید په اړه مفصل او حقیقي معلومات وړاندې کړل. زیاتوله یې یادو شهیدانو د اسلام مبارک دین او ملي ګټو په خاطر وینې تویې کړي او په دې اړه یو شمېر کتابونه هم چاپ شوي چې دا د تاریخ مهمه برخه جوړوي. د غونډې ګډونوالو او د شهیدانو وارثینو ویل د حماسه د ځوان نسل او راتلونکو نسلونو لپاره د قربانۍ او برحقه مبارزې څرګند پیغام لري او پکار ده چې د یاد او درناوي په موخه یې ګڼې غونډې او مراسم ترسره شي. 2 نفرو عجیب خدمتونه کړي دي، ټولنه یې باید ډېر وخت پورې ولوسوي. عالم او قومي مشر، عالم او قومي مشر داسې یو څه کړي دي چې ځوان نسل یې که هېر کړي دا به تاریخي جفا وي. خو متاسفانه چې غیر خلکو بیا دا کوشش کړې ده چې دغه 2 خلک په موږ کې سپک معرفي کړي. قومي وزن، د عالم درنښت، کې دا تیرو کې دا خورۍ شوي دي. تاسو ته بهتر معلومیږي د هغې دپاره بعضې سازمانونه د هغې دپاره ځانګړي شوي وو چې دا خلک سپک کړي. په اسلامي امارت راتګ حاکم دوست سره جوخت دا لومړی ځل دی چې دغه غونډه دا رقم ته غونډې دایریږي. په تېر کې یو څه اندازه غونډې دایرې شوي دي خو موږ هم د دولت د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرو چې د دې په خاطر چې دغه غونډې نور هم پراخې شي، دوی باید د ولسونو د دغې کورنیو ملاتړ وکړي تر څو هغه ارمانونه چې دغه شهیدانو لرل د زخمیانو لرل پوره شوي وي. هیره د نوي چې اطلاعات او کلتور ریاست له دې مخکې هم د تاریخي، ملي، مذهبي، عنعنوي او نورو ځانګړو ورځو په مناسبت خاصې غونډې جوړې کړي او په بېلابېلو بڼو یې لمانځلې دي.